بسم الله الرحمن الرحیم. نن د معاذ الدین خټک او دیوان یا څه شعرونه در پیژنم. دیوان یې بیخي نوی چاپ سوی دی په 2014 کې. تر دغه له مخه د شاعر په توګه یې ذکر سته. ځینې مثنویانې سیرې هغه ډېرې پخوا چاپ سوي دي. د ربکة الاسلام د زړه مثنوي ده، دا داسې لیکل کېږي، چاپه مه لیکلې ده. ربکة الاسلام ډېره زړه چاپ سوې ده په 1296 کې په ډیلي کې، په 1410 هجري کې په لاهور کې، یعنې سل یو نیم سل کاله مخکې دا کتاب چاپ سوی. نو د شاعر له نامه سره ولد و، دیوان یې نه وی معلوم. په 2001 کې زموږ یو څېړونکی دی، هغه ته په لاس ورغلی دی، بیا یې په 2014 کې چاپ کړی دی. بس دغه ژوند دی. په 1178 قمري کال کې بیا د یو کتاب له رویه د دلیل العلیل د دغه له رویه چې د په خپله ویل چې دا ما په دغه کال لیکلی دی، ژوندی دی. دا ژوند موږ ته معلوم دی. نور یې ژوند په تیارو کې دی چې ته څه وخت مړه سوی دا نه معلومېږي. کومه قلمي نسخه چې د ده د دیوان پیدا سوې ده، هغه کار هم وینو ښه ډېر ورکړی. ډېر شعرونه چې دي وینو خوړلي دي، اوبه ځویلي دي، نو شعرونه یې سره ماتو ګډي دي. خو بهرحال چې څونه په لاس راغلی دی، اوله وار زموږ استاد همیش خلیل صاحب د سید خټک دیوان یو زمانه کې په لاس ورغلی و، د هغه د قلمي نسخې پر حاشیه باندې، یعنې پر دا ځای باندې د معاذ الدین خټک غزلې راغلې وې. نو دا د په ورکه خزانه کې ډېر وختي چاپ کړي وو چې دا هم یو شاعر دی او ماته ښکاري د خټکو د کورنۍ دی. د داسې کم دیوان دی دا په 1183 کې د په خپله مرتب کړی دی، یعنې تر دا یوه کتاب له هم 4 کاله مخکې په دې اړه باندې لیک کړی دی. زیات فورم چې دی هغه د غزلو دی، امالي قصیده هم پکښې د پښتو ته اړولې ده، او څلوریزې پکښې دي، رباعیانې پکښې دي. دغه شکل دی د دیوان. دا معاذ الدین خټک دیوان دی. ښه غټ دیوان دی. پخوانی شاعر انداز چې دی هغه رواني لري، چونکې د کاتب په لاس باندې کتابت سوی دی. نو ډېر ځایونه داسې دي زموږ څېړونکي وایي چې د ده په شعر کې لاسوهنه سوې ده، یا له کاتبه څخه یو توری پاته سوی، نو شعر یا مصره یې د ماتو ګډ معلومېږي. د روانۍ پر بنیاد باندې ښه شاعر دی، استاد دی. تاسې یې واوراستئ چې د ده شعرونه څنګه دي. د تا ترکو سترګو خواب راڅخه یووړ، ورپسې یې مال اسباب راڅخه یووړ، ستا د سترګو پیشکشي مې د نصاب کړه، مال متا یې د نصاب راڅخه یووړو. مطلب ستا په سترګو چې مین سوی یم، بیا مې زیاته بل شی پر نصاب کې نه دی ویلی، بس ستا سترګې مې یادېږي. اثري سترګې ستا څه سحر هلال کا، چې حضور یې د کتاب راڅخه یووړو. بس چې څه کتاب ګورم دا ګردې ستا سترګې دي، اثر یې را باندې کړی دی، په کتاب نه پوهېږم. وایي طالبه خاورې به ملا سې، په کتاب پروت یې یادوې شینکي خالونه. ګلبشرې چې طالب جان لیدلی و د خوارکي ورته ویلي ول، زما امزول ملایان سو، زما اسی په کتاب پرېوتل ګردونه. موږ نه یې پلانی اسی شی دی، بدبخته دی. نو دی خوارکی زما اسی په کتاب پرېوتل ګرځونه. حجره یې سته، طالب یې نسته، په حجرګۍ یې لکه مار وګرځېدمه. نو د طالب جانو ګلبشرې نقل خو ووایاستئ که نور نه. د شاعرانو خو بس دغه وي، که چا سبق ویلی بیا یې خپله لیلا و مخته دی دی کږي. چې مې ولید پیچ و تاب د تا د زلفو، یک باره یې پیچ و تاب راڅخه یووړ. ستا د زلفو ولونه چې مې ولیدل، له ما څخه یې هغه ولونه یوړو د ژوند. پریشانۍ شینزړی نور ختم، بس دا یو چورت را پاته دی چې په تا پسې یم. وایي خوله مې وتا درکړه هومره ځله، ډېرې مینې د حساب راڅخه یووړ. څو واره دې خوله را کړې ده، نو ډېر وخت سوی دی، دا حساب زیاته نسم کولی، زیاته ستا کار دی. ما پلاو په مخ کې وړ معاذ الدین ته،
د آه باد اوس نقاب را زخیو وړ ما پلو په مخ شي وړ معاذ الدین ته مخ به مې داسې پټوي د ده څخه ښه کله چې آه راله اوف هنی د سړي دننه نارس تر خوله وځي وایي هغه چې م تر خوله ووته پرده چې و هغه نقاب چې و هغه یې لرې کوي بیرته یې ښکاره کړه مقصد څه دی چې هغه مینه چې ده دومره زیاته ده چې مخ پټوی نه سم ځان خوندي کولی نه سم دی چونکې زیاتره د مینې شعرونه یې لیکلي دي نو داسې د اخلاقو د نصیحت رنګ هم پکې شته